لکه د ممی ډیډي خلکو لکه چمچمار بچو تاسو ته څه پته ایکټینګ څه ته وایي دا د نیچ خلکو کار وي چې نیچ خلک وي که نه هغه خلکو کار وي دا خپل پرتوک ته په خپله په مټ راخلې اچوي او ګرځوي وطنا وطنا وطنا. سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو، پښتو فلم انډسټري د زوال په درشل باندې قدم ایښی دی، خو په دې ماحول کې د وړوکي اختر دپاره پښتو فلم انډسټري یو نوی فلم سازوي چې د دې فلم نوم دی د دشمنۍ اور. د دې فلم په حواله او د پښتو فلم انډسټري په حواله باندې زما پر څنګ باندې رحمان شاه خټک عرف شکرا ناست دی. له شکرا سره د وړوکي اختر دا فلم د دشمنۍ اور په حواله باندې خبرې اترې کوو. تر ټولو له مخه زه په خپل پروګرام کې شکرا ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم، ستړی مه شئ. وعلیکم سلام عظیم خان بھائی، څنګه چل دی؟ خیر دی؟ ټیک ټاک برابر یو ځلې بیا تا راتګ راوکړو زموږ غریب خانې ته. ډېره مننه، یو ځلې بیا مننه، ډېره شکریه چې تا یو ځلې بیا راتګ راوکړو موږ ته. ډېره مننه شکرا وروره. دا ماته ووایه، پښتو فلم انډسټري د وړوکي اختر دپاره یو فلم سازوي چې دا فلم نوم دی د دشمنۍ اور. څه وایه په داسې ماحول کې چې په هغه ماحول کې فلم ګټه نه کوي؟ څه وایه په دې حواله؟ یاره فلم د دشمنۍ اور د ډایرکټر چې دی عنایت الله خان دی، نو اوس دا فلم چې دی دومره سرکټ موږ سره نشته، دومره وسایل نشته چې فلم کامیاب لاړ شي. کامیاب خو ځکه نه دی چې دومره سرکټ نشته. یو دوه درې سلیماګانو باندې فلم نه کامیابیږي او نه دومره هغه کوي. مینوال چې دی هغه خو فلم غواړي، مینوالو ته فلم پکار دی، اختر کې یو زبردست فلم پکار دی. دا خو اوس پبلک نه پته لګي چې د دشمنۍ اور کې عنایت الله خان څه کمال کړی دی. عنایت الله خان پخوا د بلیک اینډ وایټ دور یې ونیسئ، بیا تر رنګینو فلمونو پورې ډېر ښه فلمونه یې ورکړي ول. عنایت الله خان د دې فلم ډایرکشن ولې کوي؟ عنایت الله خان خو فلمان پخوا لیا پرېښي ول. څه وایې په دې حواله؟ یاره نئی کسانو کې داسې څوک تکړه نشته چې لکه هغه داسې یو ښایسته فلم جوړ کړي. وایي زوړ هتیار چې دی هغه صحیح وي، استعمال وي. نو عنایت الله خان یو غټ ډایرکټر دی، کیدای شي فلم انډسټري راوچته شي، یو مضبوط کہانی رانیولي یا مضبوط کرکټر یې رانیولي وي، نو فلم به چلیږي. ولې چې هغه یو زوړ ډایرکټر دی، نئی ډایرکټرانو کې څه پاتې نه دي. هغه هم بس دغه یوټیوب ته لاړ دي او ډرامې جوړوي او دغه هر یو ډرامه هم دومره خاص نه وي. لکه زړه یې راپورته کړو، دا ښه خبره دی. زړو کې کمال شته، نو رجسټریشن کې ماته دا نه ښکارېږي چې هغه لکه دا فلم کامیاب کړي. ولې چې دومره ماته نه ښکارېږي. تا د نوو ډایرکټرانو ذکر وکړي. په نوو ډایرکټرانو کې خو شاهد عثمان صاحب هم شته، ارشد خان هم شته، ارباز خان هم شته چې په خپلو وختو یې ډېر د خوند ډېر ښایسته فلمونه ورکړي وو. دې کې هم کمالات شته. څه وایې په دې حواله؟ یاره ارشد خان یو ښکلی ډایرکټر دی، زما خپله خوښ دی ځاني نه. لکه یو ښکلی میسیج ورکوي، خو هغه چې دا کوم سلیمه ورانه شوه په هغې باندې ډېر غټ افسوس کوم. مینهوال یې ډېر خفه دي. فلم انډسټري هغه چلوله، هغه ډېر تکړه ډایرکټر دی. یو پښتون، یو غټ درون پښتون لوجه به ورکوله، لکه چادر شو یا ټوپۍ شو یا بل څه شو، پښتون له بیا هغه حساب ورکولو هیرو له چې هغه بل سړی نشي ورکولی. ډایرکټر ښه ډایرکټر دی او خفه په دې یو چې سلیمه یې ورانه شوه. ډېر افسوس سره وایو، ولې چې پېښور په هغې باندې رنګ و، آباد و. نو چې سلیماګانې ورکې شوې، نوي ډایرکټران چې دي هغه شاهد عثمان دی، هغه هم ښه دی، خو هغه داسې دی چې هغه معیار ته نشي رسېدی. هغه معیار ته نشي رسېدی چې کوم معیار عوام غواړي، کوم عوام خوښوي، هغه معیار ته ډېره مشکله ده رسېدی. ارشد خان چې دی هغه لږ په ځان یې لږ تکړه دی، دماغ لري. شکرا، دا ما ته ووایه، تا په یو انټرویو کې د جهانګیر خان متعلق څه خبرې کړې وې. تا ویلو چې د شپېتو شي نو د ویشتو شي.
په دې ټیک ټاک باندې ما نه هم ډېرې ګیلې وشوې تا نه خو به لازمن ډېرې ګیلې شوي وي څه وایې په دې باره کې هغه خو داسې خبره ګوره چې د شپېتو شي د ویشتو شي اوس عنایت الله خان ګوره د شپېتو شولو نو راووتلو نو د شپېتو مطلب دا دی چې د ویشتلو شي نو جهانګیر خان دا ګوره دوزخي ډرامه راغله دغه شانتې یو بله ډرامه یې راغلی وه چېرته دا اور دی که مور دی ګوره کرکټر یې ښه وکړې پلار کرکټر یې وکړو یا ورور کرکټر یې مشر نو هغه ډېره ډرامه وچلېدله نو مونږ دا وایو چې خپل میچینګ کرکټر چې دی خپل میچینګ سره خوند کوي دو هدایتکارانو ته زه دا وایم چې یو سړي ته تاسو رول ورکوئ نو خپل چهره یا باډي یا هغې حساب سره رول پکار دی نو که هغې سره ته رول نه ورکوي یو اکټر ته نو هغه فلم فلاپ کیږي هغه ډرامه هم فلاپ کیږي نو ما دا خبره کړې چې شپېتو شي نه د ویشتو شي نو د ویشتو مطلب دا نه دی هغه راپاسي د شپېتو والا سړی نښه ښه ویشتی شي هغې مطلب دا دی هغه زمونږ ورونه دي زمونږ زړونه دي که هر یو اکټر دی جهانګیر خان یو زبردست اکټر دی زه اکټرۍ نه څه داسې نه وایم چې لکه هغه دی خو لکه یو میچینګ ما ورکړی و لکه چې میچینګ لکه داسې پکار دی چې هغه ستا فیس یا چهرې یا حساب کتاب سره لګي نو درون پارټ اخیستل پکار دی هغه ته لکه دا نه وایم چې اکټر A1 اکټر دی مطلب تا هغه انټرویو کې د جهانګیر خان خلاف یوه خبره هم نه وه کړې نه مړه انټرویو چې چا اورېدلي دا خو هسې نیم جوړوي یا خپل وټساپ یا ټیک ټاک مشهوروي هغې د وجې نه ګوره اکټران دي که شاهد خان دی خپل اکټر دی هغه پسې اوس د چمچمار بچي را پاسېدلي دي کله ورپسې نیم جوړوي کله څه جوړوي هلکه د ممي ډډي خلکو هلکه چمچمار بچو تاسو ته څه پته اکټینګ څه ته وایي هغه د سل فلمونو اکټر دی زور سپر سٹار اکټر دی که فلمونه هغه مثال کے طور پہ 1992 میں نه جوړی چارګل وګوره کاکای خان وګوره لیونتوب وګوره مثال کے طور پہ مکه واډیره غریبي ننګلالی بیرالی ښه فلمونه ورکړي دي چا پسې به بد نه وای هغه اکټر دی هغه زړه ته درد رسي هغه د مینهوالو دپاره ډېر فلمونه هغه کړي موږ سره ټکنالوژي نشته کنی دا انډیا والا موږ ته ماتې نشي راکولی خو موږ سره لږ وسایل کم دي حکومت موږ سره مرسته نه کوي یا موږ سره خپل حکومت مرسته نه کوي کې پی کې نو مثال کے طور پہ دا نه دی پکار هاو فلم باندې تنقید کولی شي تنقید حق دی چې دا فلم داسې جوړ شوی و داسې نه خو چاته کنزل اور چاته بدرت دا ډېره بده خبره یو پښتون د پښتون پښې راکاږي بل سړی نه وایي بل سړی چمچمار بچي دي دا له څه نه خبر دي نن سبا 2 روپیو موبایل یې ځان ته نیولي دا داسې دا داسې هلکه کښېنه دا گئی بچیا تا ته څه پته دی فلم په څومره جوړېږي څومره خرچه کېږي څومره محنت لګي نو دو چمچمارو بچی ته وایم د چند کسان چې دي قسم په خدای ډېر افسوس خبره دی یو سړی نه وایي یو غیر مذهبه نه وایي نه بلوچی وایي نه زیندی وایي نه مهاجر وایي یو پښتون سړی راپاسي ته اکټر پسې ټوکې ټکارې کوي هغه پښتو راجنده کړی وه پېښور یې ګرم کړی و نو مینهوالو ته ډېر هغه یو سوپر سټار اداکار دی داسې اداکار خو نه دی یاره خلک یې جوړولي دي ښایسته ښایسته رول یې کړی دی ښایسته ښایسته فلمونه یې کړي بیا ارشد خان محنت پکې ډېر دی ډایرکټر یې کې هغه داسې فلم جوړوي چې لکه بالکل لکه ډېر هټ کې فلم وي یو مثال کے طور پہ یو سبق وي پښتانو دپاره دا مثال کے طور پہ لږ ډېر خو پکې راځي دا خو تفریح دی دا خو مثلا یو تفریح دی فلم دی ډد یې پکې کېږي لږ ډانس به پکې وي لږ هر شی به پکې وي انډیا والا تاسو ګورئ هغه دومره راسې کمیزونه یې اچولي یا داسې او انډیا فلم راغلو دا ډېر کامیاب شو تاسو پاکستانیان یې که انډین یې تاسو پښتو ته ترجیح ورکوئ دا نه دی پکار دا بالکل غلطه دی او دا د ټپوسانو زامن دی او دا د چمچمارو زامن دی لکه د تاسو اکټر پسې تاسو نیم جوړوئ کنځلې کوئ ولې کوئ تاسو کنځل ډېره بده لګي پښتون سړي سره خو کنځل ډېر چې لکه ته ښه نشې ویلې بد هم ووایه ښه اکټر دی زموږ دپاره که جهانګیر خان دی که عجب ګل دی که شاهد خان دی زموږ سوپر سټار دی زموږ ورور دی زموږ زړه دی یار دا څه خبره دی یار یو فلم چې پښتو فلم انډسټري ساز کې جوړي کې لکه دا فلم په چا کامیابیږي یاره فلم چې دی که نه د پورا ټیم کامیابی باندې کامیابیږي چې یو ټیم محنت وکړي که نه دې ته نه ګوري چې مالی کمې پیسې راکړې دلی زیاتې ورکړې یا داسې دی یو ټیم نیټ ور وي چې هغه فلم جوړوي
او مهنت پکې کوي. فلم ته کہانی پکار دی، هغې باندې میټینګ پکار دی، هغې باندې ریلیکس پکار دی. فلم داسې یو حساب دی چې ګوره دې باندې خرچه کېږي، یو شي ته به ګورې، یو ټیشو پیپر پروت دی که نه، ته سینه اخلې هغه به هم لرې کوې، یو ګند پروت دی یا شاته بیک ګراؤنډ صحیح نه دی، نو هغې لوکیشن ته هدایتکار یا ډایرکټر ګوري چې دا لوکیشن کامیابه دی. یو ټیم ورک چې دی که نه، اداکارانو ته هم پکار دی چې هغې پکې خپل محنت کوي، ګیټ اپ یو سیټینګ، نو هغو ته هم پکار دی. فلم محنت سره جوړیږي او دې کې د ټیم پروډوسرانو، فلم سازو، هدایتکارانو پوره ټیم لکه چې څومره کسان کار کوي په هغې باندې کامل هغه چې مین زړه کې دا راولي چې واقعي دا پیسه لګوي، دا سړی پیسه لګوي، نو موږ ته پکار دی چې موږ ورسره بھرپور تعاون وکړو، لږې پیسې کمې کړو، لږ تعاون ورسره کړو، محنت زیات وکړو، لکه یو هیټ شی ورکو چې خلک وایي چې واقعي هغه ته نقصان نه، تا ته نقصان نه، نو فلم هیټ ځي. که تا زړه کې بنیتوب راوستلو، ما راوستلو، نو هغه فلم نه چلیږي. ولې تا خپلې پیسې واخیستې وایي چلیږي که نه چلیږي؟ ته اکټر په صحیح مخکې به چې فلمونه جوړېدلو یتیمخانې ته به انډیا والا غږ وړی دا چېرته به یې ډوډۍ ویوړه، چېرته به ماشومان له ډوډۍ موډۍ ورکړه، چېرته به ښه ډوډۍ و چې زمونږ فلم کامیاب شي، لکه ثواب دی پارلی و. لکه زمونږ خو داسې حساب کتاب دی چې هغه وایي مړه پرېږده مېرمنې مغایه چې بس که کامیابېږي کامیاب، ما خپله شوړه واخیسته. دکه غلط دی، دکه انډسټري زمونږ را پرېوتله، په دې وجې باندې ډېر حساب کتاب خراب دی لکه زمونږ اکټرانو. شکره دا ماته ووایه را روانه ډرامه ده شته او که ده نشته؟ ولې نشته؟ ډرامې به جوړوو، فلمونه به جوړوو، هر شی به جوړوو. ولې زمونږ کار دا دی، زمونږ فن سره شوق دی، زمونږ فن سره مینه دی او مونږ به فن جمدی ساتو. هغه به ځکه ساتو چې لکه یو شوق دی. زه اوس هم بیا وایم شاهد خان ته ګزارش کوم، ګوره سلیما ورانه شوه او ډېر افسوس راغلو که ته زما دا انټرویو اورې ارشد خان ته دی، خو لکه یو رنګ و پېښور کې، هغه رنګ مینوالو ته چې نه میلاویږي، مینوال ډېر مایوسه شو. نو فلم کې کار هم کوي لکه دا جمدی په کار و، دا یو مونږ هغه حساب و پېښور و او ډېر رنګونه پرې وو. دا ماته ووایه شکره وروره ډېر مینوال لري، خپلو مینوالو ته څه پیغام ورکول غواړې؟ یاره مینوالو ته دا پیغام ورکوم، ګوره مینوالو ته دا خپل پښتنو ته خاص طور کې پیغام کوو. زما یو پیغام اورئ، ګوره پښتون پسې خبره کول یا چا پسې نیم جوړول یا چا پسې بد رد ویل دا ډېره سپکه خبره دی. دا د نیچ خلکو کار وي چې نیچ خلک وي که نه، هغه خلکو کار وي چې دا زه خپل یا ټیک ټوک کامیاب کوم یا آی ډي کامیابه کوم. دې باندې ستا آی ډي نه کامیابېږي، دې باندې ستا غ نه راځي. دا خپل پرتوک ته په خپله په مټ رااخلې اچوي او ګرځوي، دې نه بس بربن وګرځېږه او ګرځه او خپله به کامیاب شي. چا پسې بد نه دی، پښتون سړی او پښتون پسې به بد وایي. یاره دا څه پښتون دی یاره، څه بل مذهب والا نه دی چې ته ورپسې یار ډرامې جوړوې. دا ډرامې نه منم، دا قطعي نه منم او دا زما گزارش دی تاسو ته چې دا کار غلط کار دی او ډېر بد کار دی او نیچ کار دی، نیچ خلک یې کوي. دا کم نسل خلک وي، اصل خلک نه وي. دا ډېره مننه شکره وروره چې په دومره مصروفه وخت کې د مونږ ته ټایم راکړې او له مونږ سره د وطن چینل پر سکرین باندې مرکه وکړه. ستا یو جان منن. ګرانو کتونکو، دا د پښتو ډراما انډسټري یو ډېر باکماله اکټر رحمان شاه خټک ورپ شکره چې له ده سره هم د پښتو فلم انډسټري او د نوي فلم د دشمنۍ اور په حواله باندې څو د خوند خوږې خبرې وکړي. تر بل خوندور پروګرامو پورې مو پر لوی الله سپارل یاسته. د خدای پامان.